نو دا جرګې د فیصلې کول دا دومره آسان کار نه دی. زه اوس د پلار نه په غلا باندې راوتی یم د کور نه په دویمه لاره د ماښام اذان چې وشي نو ماته اجازت نی. سلامونه قدرمنو، صابر جان یم. په خوا کې را سره ملک صاحب ناست دی او تاسو به دا په مختلفو پروګرامونو کې په پی کې سټار افیشل باندې وینئ. د دې او ناظم صاحب هم راغلي او بله دا چې په پی کې سټار باندې دی یو خپل پروګرام چلیږي د زړو اجرو باره کې، هغه هم تاسو کتلی شئ. ملک صاحب نه به یو تپوس کوم چې ملک صاحب نن دا غونډه را جوړه شوې ده، دا څه باره کې ده؟ ډېره مننه صابر جانه. دا کومه غونډه چې دا موږ سره ناظم صاحب ناست دی، دا د علاقې ناظم دی. جی جی جی. دغسې چې کوم دی موږ سره عبدالغني صدر صاحب دلته ناست دی. دا زموږ دواړه بس ملګري او دلته د دې څه د کیبل میبل څه معمولي خبره وه او خبره دومره نه وه. صحیح. بس داسې څه مس انډرسټینډینګ ورته ووایو هغه صحیح او شیطانۍ وه پکې. الحمدلله موږ پکې محنت وکړو او د الله په فضل باندې نن خبره چې کوم دی په دوستۍ باندې بدله. صحیح. قدرمنو نور تفصیل تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. چېرته مزید موږ سره اوسئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه لومبی خو د جرګې چې کوم مشران دي او چې کوم فریقین دي چې دا کومه مسله د یو خبرې نه جوړه وه او ډېر غټ محنت پکې وشو، دا خبره چې کوم دی موږ نن د دې له راوستو، دا خبره هم د خیره سره ختمه کړه. په دې جرګه کې چې کوم مشران وو چا منډې والې وې نو هغې کې د پېښور د کپړی صدر غني حاجي صاحب ناست دی، د مسیزو سره تعلق دی، ملک نقیب خان او چونکې دغه دی د اصلاحي کمیټۍ چې کومه د مسیزو جوړه شوې د هغې د جرګو ممبران دي، مشران دي، یو سر یو سیکرټري دی ورسره مجاهد د جرګې د مشرانو زه دا یو درخواست کوم چې دا کوم فریقین دي پیله تر راپاسي او هغې تر غاړه باسي او بیا به ورته ملک نقیب صاحب فیصله ووروي. فریق اول مهران هغه سره چې کم خپل خپلوان یاران دوستان دي هغې ته هم هرکلی وایو. د هغې نه علاوه مهران د ادریس هغه سره چې کم ملګري دي او دا نور سپین روبي مشران چې څومره دي ټولو ته سلام علیکم، په خیر رالی. ناظم صاحب خو درته وویلې کم محفل کې چې تلاوت وشي بس هلته نه شیطان وتښتي. نو دا کم فیصله چې الحمدلله کیږي دا د قرآن پاک د تلاوت برکت سره به ان شاء الله العزیز الله قبولی ما او مقبولی به. بل ناظم صاحب ویلي چې یاره کلمه نو دا ټول کتی شي دیتا کیمرامین صاحب دی خو ګوره دا حلفیه بیان دیږي نو په دې باندې دا ټول درانه مشران پوهېږي چې حلفیه بیان څه ته وایي. حلفیه بیان وایي قرآن ته، قسم ته. پخوا به مونږ ویل که نه، مونږ چې ماشومانو ویل وی کول دی زمونږ که نه، نو دا هغه کول دی. دا حلفیه بیان ناظم صاحب په مشرۍ کې مونږ ټولو د دواړو فریقینو نه اغستی دی او په دې حلفیه بیان کې د فیصلې نه مخکې ونه مونږ اغستی و او په دغه کې مونږ دا لیکل کړي دي چې زه جرګې کومه فیصله وکړه هغه به ماته د زړه نه قبولوي او چې کوم جاني مالی نقصان وي که د چا شوي وي، مالي خو شکو جاني خو بالکل نه شوی، که مالي شوی هم وي نو یو بل ته بخنم ده او پر روانه ژوند کې به مونږ یو بل ته جاني مالي هیڅ قسم نقصان نه رسو. نو ناظم صاحب ستاسو د اطلاع لپاره چې دا وله مونږ قسم ورکړی دی. یو دا شو. بل د هغې نه علاوه ټول جرګمار دلته ناست دي. مونږ جرګې دومره نه دي کړي خو صرف یو متل دی وایي ګډې نه دي سرولي خو وایي کشار یې اورېدلی دی. نو تاسو مشرانو نه مونږ زده کړه کړې ده. نو هر کله چې د جرګې فیصله خلک کوي اول ترې نه اختیار والي. نو مونږ د دې فریقینو نه اختیار واخیستو، هغه هم دا دی مونږ سره دی او بیا په هغې باندې دستخطونه هم شوي دي او بیا مونږ په هغې باندې مختصر فیصله ولیکله چې د دې ترمنځ دا کم اختلاف راغلی او نو دا د هغې څه داسې خاص وجود نو، صرف سنی سنایي خبرې وي او شیطانت و پکې. دته به د هغې شیطانت کولو یو فریق ته او بل ته به د بل فریق شیطانت کولو. نو دغه خبرو باندې الحمدلله دا دواړه فریقین
دا مونږه اګری که او دی مونږ سره دا خبره ومنو ده او مشرانو مختصر دا فیصله وکړه چې د دې دواړو منځ کې څه یو بل باندې الزاماتو کاغه صحیح که غلطو هغه مشرانو رد کړ او دې ته هم وویلې چې فی سبیل الله د الله د رضا دپاره د یو بل باندې د الزامات معاف او د چا خبره چې تا تم خیر او ده تم خیر نو هېڅ څه داسې خبره په فیصله کې نشته دی بس صرف هغه چې کومه غلط فهمي وه د هغې تور باندې دا دی مونږ دلته ناست یو دا د پښتو وطن دی د چا ځای ته د چا حجرې ته چې راشئ خدای مکه چې مړي هم کړي وي نو هغه بخل کوي خو دا اوس چې دا مونږ د حجره کې هم ناست یو نو دا مونږ په دې وجه باندې ناست یو چې دا مهران هم د ده پلار مونږ پیژنو د ده تره چې کوم دی دا زمونږ د 20 کالو ملګری دی نو په دې جرګه کې چې مونږ راغلي یو مونږ د دې فریق د طرف نه خو چې کله رالو نو مونږ ویل چې دا خو زمونږ خپله حجره ده نو دا فیصله مونږ تر هغې پورې نه پرېښه چې تر څو پورې مونږ د دې حل روویستو نو فیصله به تاسو اورېدلي چې یاره فیصله دا وشوه چې نه د مهران د طرف نه دي ته څه نقصان وررسولی شوی دی یا مطلب دا د هغې ازاله یا د هغې څه جرم دی او نه په دغه کسانو باندې څه ازاله څه جرم شته دی دغه فیصله بل ناظم صاحب درته ډېره ښایسته خبره وکړه هر کله مشرانو یو متل دی وایي دا درېمګړی نه دا د نښې منځولي کله چې فیصله وشي نو مخکې وي دا فیصله داسې نه وه او دا چې داسې شوی وي نو زه اکثر هغه کسانو ته ویم چې مهرباني وکړئ چې کله داسې جرګه کېږي نو د خدای د رضا دپاره لږ پخپله ورشي ورته یې زه کولی شم ته یې نشي کولی نو دا جرګې دا فیصلې کول دا دومره آسان کار نه دی دا صرف او صرف د الله جل شانو په حکم باندې کېږي د الله جل شانو حکم داسې شوی زما د خولې نه دا خبرې وویستې او د دې فریقینو زړه کې دا خبرې راوستې ستاسو د ټولو یو جهان مننه که څه کمې بېشی رانه شوي وي بخښنه او مغفرت کوو او بله دې کې ها ناظم صاحب تا خو مشران هغه ټیم خولی مونږ سره په دې کې شروعات چې کوم دی او مونږ ته داسې ووایو چې یو سړک جوړ کړی او نو هغه دوراني صاحب او د هغه ډېره مننه کوو ډېره شکریا کوو ډېر مصروفیاتو کې لکه ده مونږ له وخت راکړی دی الله ګواه دی د ایبټ آباد نه بس صرف مونږ له چې کوم دی نشست له راتلو او بیا به تلو بل کور کې ورکره بیماري وه دغسې چې کوم دی عبدالغني حاجي صاحب سل مصروفیات ته په الله یقین وکړه چې زه درته خبره وکړم جی زنانه خپل وراندار په اسپتال کې ول اسپتال ته نه دی تللی او دلته مونږ راغلي یو د دې نه پس بیا دی تللی دی دغسې ناظم صاحب د ناظم صاحب مور اوس هم ټول ورته په شریکه باندې دعا به هم کوو چې الله ول صحت کامله عاجله مستمره ورکړي هغه چې کوم دی په اسپتال کې په بیمارو کې ډاکټرانو عجیبه عجیبه خدشات او هغه خبرې چې کوم دی شاته غورځولې و دلته مونږ جرګه کې مونږ سره ناست او ځکه درته اوس خبره وکړم زه اوس د پلار نه په غلا باندې راوتی یم د کور نه په دویمه لاره د ماښام اذان چې وشي نو ماته اجازت نی زه د خپل پلار نه دومره یریږم او تاسو ټولو ته وایم چې د خپل پلارانو نه یریږئ چې د پلارانو نه یریږئ د پلارانو سایه ستاسو په سر باندې وي نو انشاءالله په دنیا کې به هم کامیاب یې په آخرت کې به هم کامیاب یې عاصم ناستو ګپ به لګو نو زه یم چې دوراني صاحب هم را سره یو دوه خبرې شریکې کړي الله پاک هم ډېر خوشحاله که الله پاک د ستاسو د ټولو عزت وکړي او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې په دې روغه باندې کېدای شي ما داسې نه وی کړی چې څنګه تاسو وکړه نو الله پاک د ستاسو هم عزت وکړي د جمیل بھائی دې الله پاک عزت وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ملګرو مهران دي د ټول خاندان د ادریس دي زموږ رشته دار هم دی مدد خان دي سره بلال هم و خو بلال نن غیر حاضر دي بیمار د ټولو شکریا ادا کوو او څه خبرې چې وي ټولو ملګرو درته وکړي نقیب درته بس تفصیلي خبرې وکړي به حیثیت د اصلاحي منبر یا به حیثیت د یو کلاړي مونږه ټول عمر سپورټس کړی دی او سپورټس مین سره ټول عمر خلک مینه محبت کوي نو انشاءالله زموږ د ایمان دی چې کوم دي کې داسې مسلې راځي کوم دي کې دا شان د تاوانونو ځای راځي نو مونږ مدعیانو ته منت هم کوو سوال هم ورته کوو چې د خدای دپاره دا څیزونه مه پیلاوئ دشمنیان یې ترېنه جوړېږي په دشمنیانو کې ګټه شته دی نه زموږ پکې هډوکي خراب شوي دي ستاسو پکې خراب شوي دي دا څومره علاقې چې وګورئ دا دشمنو والي دي نو مونږ د دې کیمرې په وساطت سره ټولو ته دا وایو درخواست ورته کوو چې خدای دپاره یو خو دشمني مه کوئ دا ټوپک کوتک ښه څیز نه دی په والله مې د قسم یې که دې کې عزت شته که څوک وایي دې کې عزت دی نشته دې کې عزت همدغه شان خلوص سره محبت سره وخت یې رول پکار دی دا کم حالات چې دي او دا څه په دې کلي وطن کې زموږ جوړ دي نو زه خو دا یم چې نن زموږ په دې علاقه کې یو نوی یو ناسور راوتی دی چې د ایسو په شکل کې دی د نشې په شکل کې دی
دا الحمدلله دا ټول نوجوانان وګورئ زه په حیثیت خپله ما دا چې 87 د کبډۍ ګیم شروع کړی پای کې کبډي کرکټ فوټبال والیبال الحمدلله 20 سال مې کړی دی موږ پکې یو نشه تماشه هم نه ده کړې نن هم الحمدلله ګین سپین یو خو فزیکل به انشاءالله دا ټولونه فټ یو نو سپورټ سره مینه کوئ سپورټس کا د والیبال وي کا د کرکټ وي کا د بل څه وي او زموږ په دې کلو کې دا کم د ایس دا نشې تماشې چې راغلي دي په ښاریو کې شته زیات کړ دي نو ټوله درخواست کوم منت ورته کوم چې د دې نه واوړئ او هر بچي ته دا خبره ښکاره کړئ هر بچي ته یې ورسوئ د دې نه څه نه جوړېږي پوډریان تاسو وګورئ مخکې به په دې شمې سینما سره د فردوس پاټک سره ډلې ډلې به ناست وو خلکو ورپورې خنداګانې کولې چا به لیدکي ورکولې چا به ورله څه ورکول او د ګل غونډه ځوانانو تابو برباد شو هماغه نن د ایس په نشه کې یو بله نشه راوتې ده په دې کې بیا نورې ګولۍ راوتې دي نو خصوصي زه د نوجوانانو نسل ته ویم چې خدای دپاره دې نه ووړئ خپل ځان وپېژنئ خپله دینداري وکړئ خپل لمونځ او دس کوئ د قرآن تلاوت کوئ د هغې نه علاوه خپل د مشر قدر کوئ د مور پلار چې د چا ژوندي څنګه درته ملک صاحب وویله نو همدقه چې د مور پلار قدر کوئ او په کشرانو باندې د مشران شفقت کوئ او مشران دې په کشرانو شفقت کوي تاسو د مینې ډېره شکریا ادا کوو او بیا خصوصي د مهران به چې موږ له قدر هم راکړو موږ له عزت راکړو زموږ یې ډېرې خبرې منلې دي او داسې خبرې منلې دي چې مثال د نه منلېدو وي او ته به ده زموږ ومنلې نو موږ د ده سپیشل شکریا ادا کوو د ناظم صاحب زموږ د ټولو ملګرو الله ټول ښاد او باد لره والسلام په زموږ سره د صدر بازار د شفیع مارکیټ موږ یو ملګری باچا ناست دی مونږ وایو چې هغه هم یو د خپل خیالات ذات د ملګرو سره شریکې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه به د راغلو معززو قدرمنو د جرګې د مشرانو نقیب بی دی دا بل زمونږ د سپورټس چې کوم مشر دی د دې او چیرمن صاحب ستاسو او دا کوم ملګري چې راغلي دي همزولي د ټولو ډیره زیاته شکریا ادا کوم د خان بهادر او د ارشد امیر صاحب دې طرف نه چې خپل قیمتي وخت ورکړو دلته راغله او بس کمې خبرې چې لالاو کې نو بس په دې کې به نور سړی څه ووایي خو بهرحال په هر ځای کې چې داسې څه مسلې را پیدا کېږي د جرګې شکل ورکوئ په خپل چاپېرچل کې چې تاسو جرګه سیستم جوړ کړئ که نه نو انشاءالله الرحمن مسلې به حل وي او هغه ټیم چې کوم خرابي ته ځي که نه د هغې نه مخکې به هغه شی الله حل کوي نو ډېره مننه او د ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې راغلي والسلام بسم الله الرحمن الرحیم زما عزتمندو مشرانو کشرانو د ټولو دا څونه میلمانه چې راغلي د دې هم شکریا ادا کوو دا زموږ څونه ملګري دي دا دې الله خوشحاله ساتي او الله دې زموږ د ټولو اتفاق ساتي او خدای دې هر سړی د لانجو کونجو نه وساتي چا هم پکې ګټه نه ده کړې هر سړي ته پته ده ټول پښتانه یو پښتون هر یو فوجي دی هر پښتون ته پته ده چې دې کې ګټه نشته او چې د چا مسلې هغه د الله په خیر خیریت سره حل کړي که هغه خپلې او که پردي وي او که هر څوک نو زه بیا هم ستاسو شکریا ادا کوم الله مو خوشحاله ساته والسلام مونږ د اصلاحي کمیټې ډیپټي جنرال سیکرټري دی او بله خبر دا د پیشې لحاظ سره وکیل هم دی نو مطلب دا دی که داسې څه کیس مې سره شي په نیمو پیسو به یې کوي انشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د محفل کې صبر الناس مشران دي همزولي دي کشران دي ټول ته سلام نن ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې د دو فریقینو ترمنځ کومه تنازع پیدا شوې وه الحمدلله ډېر ښه په اسلوبۍ سره د مشرانو په کوششونو سره او د دې فریقینو په مرسته سره نن په تکمیل ته ورسېده او الحمدلله مونږ چې کله نه قدم ایښی دی او د پښتو په د رسم و رواج باندې پوه شوي یو نو د پښتنو په دې چاپېرچل کې همدا د جرګو سیسټم دی دی مخکې خبره لږه داسې حالات ته نه پرېږدي چې خبرې دومره درنې شي چې بیا کنټرول کېږي نه او چې کله خبره مخکې وځي بیا هم دا مشران خپلې هلې ځلې کوي نو الله دې فریقینو لم ډېر زیات عزت ورګي چې
چې دا مشران څه د مسیزو نه راغلي دي، جمیل بای د خپل علاقې نه راغلی دی، دا نور مشر به د بل ځای نه راغلي او دې ته کېناستو، دی دا قدمونه خپل کړه نو هغې کې الله برکت واچولو. د هغې سیله نن ستاسو مخې ته پرته ده چې الحمدلله ډېر په ښه طریقې سره هغه روغ وشوه. خو زه دې فریقینو ته یو خواست کوم چې ستاسو زړه کې سم وي، بس چې کلمه ویلې شوه معاف شو، څنګه چې د مشرانو تاسو ته ویل او دا اصول هم دي، دا د جرګې اصول دي او دا به حیثیت مسلمان چې مونږ کله کلمه ویلې ده نو دا لکه دا به مونږ د دې سیس پابند یو چې دا به فالو کوو مونږ. نو لہذا چې دې نه مخکې سم شوي دي هغه وشو. اوس تاسو په دې خپل علاقه کې دغه بل ملګری چې دی د هغې په خپل علاقه کې داسې خلک وایي چې د هغې زړونه به دې ته ټیک ني، تاسو ته به هم ټیک ني، د کوم حجره کې چې موږ ناست یو کوم مېلمانه چې راغلي دي بل فریق هغې ته به هم ټیک ني، نو هغې به لکه مختلف خبرې اوري، ګونګسي به م اوري. نو صبر تحمل نه کار په کار دی، ځکه چې دواړو فریقینو یو بل سره لکه اوړې یو بل دغه کولې نو دا حالت بدل ته نه رسېده. اوس چې څنګه فیصله مو شوه هغه که د یو سړي نه کور اخلي بل له ورکړي او که فی سبیل الله ورغاړي باسي نو د جرګې کار او د جرګې دغه چې دي فیصلې هغه فریقینو ته نه ودرېږي. نو لہذا زه د دې مشرانو چې کومو پکې هلې ځلې ګړي دي الله دې د دې کورونه د غمونو ساتي او الله دې په دې کورونو په دې فریقینو باندې نه د پاره کلم دغه نه راولي. زمونږه دا ناسته چې دلته د خوشحالۍ سبب ده او بیا د مله دې حجرې ته په خوشحالۍ راولي، نن هم په خوشحالۍ راغلي یو نو الله هم خوشحاله او آباد لره. د جنګ کې کلم خیر نشته، که په دې کې خیر وې نو شریعت به ویلو چې جنګونه کوي غټ غټ خیرونه دي پکې، خو چې کله به خیر نشته نو شریعت ړومبی هم دې جنګ نه موږ منې کړي یو. نو الله دې زمونږ په کورونو زمونږ پاینده نسلونو زمونږ په اولاد باندې په موږ باندې خپل رحم وکړي او د پښتو په معاشره کې چې څومره هلې ځلې دي، څومره دشمنیانې دي، څومره دربګنې دي، دا د خدای په خپل فضل سره حل کړي. الله هم خوشحاله او آباد لره. بس خبره خو راغونډې شو، ټولې خبرې مشرانو کې بیا هم د فریقینو شکریا ادا کوو او د روټۍ بندوبست شوی دی، ټول به ښه په شریکه روټۍ خورو او ما ته وګوره چې دغه جوړ نشي، ما ته وګوره په ترتیب سره به راته روټۍ کېدو ښه مزېدار روټۍ خوري. الله دې ستاسو له ټول عزت وکړي چې کوم ملګري دلته راغلي. جزا الله عنا محمدا اللهم حكمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وصلى الله تعالى على خير